أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله على كل حال. الله تعالی لره هزار بار نه په کروڑونو بار شکریه ده چې خدای متعال موږ تاسو ته بیا دا موقع نصیب کړه چې خپل کلام ته یې راوغوښتو. د قرآن عظیم شان عظمت خو د قرآن نه معلومیږي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم د قرآن عظیم شان صفت کړی د هغه نه معلومیږي. موږ تاسې به په دې باندې خوشحاله یو چې الله تعالی د موږ تاسې نسبت د قرآن عظیم شان سره راولي. د قرآن عظیم شان سره نسبت دا په واقع کې د الله تعالی سره نسبت ده، ځکه قرآن عظیم شان د الله تعالی کلام ده او د چا د کلام سره چې د چا تعلق راغی دا په واقع کې د صاحب د کلام سره تعلق ده. قرآن عظیم شان په موږ باندې ډیر حقوق لري. اول حق د قرآن عظیم شان ایمان راوړل د په قرآن عظیم شان باندې. خدای متعال چې دا بهترین کتاب نازل کړی نو په دغه باندې د اول نه تر اخره په هر حرف باندې ایمان په موږ باندې فرض ده او دا د موږ عقیده ده چې دا موجوده قرآن عظیم شان ټول هغه قرآن عظیم شان ده چې د الله تعالی د طرف نه نازل شوی. په دې کې یو حرف تغییر تر اوسه پورې نه ده راغلی او نه به څوک په دې کې تغییر راولي، ځکه الله تعالی د قرآن عظیم شان د حفاظت ذمه اخیسته ده. چې الله تعالی د قرآن عظیم شان د حفاظت ذمه اخیسته ده، د موږ عقیده دا ده چې په قرآن کې حرفان حرکتن څوک تغییر نشي راوستی ترڅو پورې چې الله اراده د بقا د دنیا کړې وي. نو په دغه قرآن باندې په دا 6666 آیاته په قول مشهور باندې په ټولو باندې په موږ باندې ایمان فرض ده. اول حق د قرآن ایمان د په قرآن عظیم شان باندې. دوم حق د قرآن عظیم شان په موږ باندې د قرآن عظیم شان د الفاظو زده کړه ده چې موږ به تلاوت د قرآن عظیم شان کوو، الفاظ د قرآن عظیم شان به زده کوو. دریم حق د قرآن عظیم شان هغه د قرآن عظیم شان د معنا زده کړه ده چې دا کلام چې الله را لېږلی محمل کلام نه ده، د دغه په حقیقت او په مصداق ځان پویول په موږ باندې ضرور دي چې الله تعالی د موږ نه څه غوښتي دي. بغیر د ترجمې نه چې سړی د قرآن عظیم شان معنا نه کې زده نو دا مطلب باندې نه پیږي. بل حق د قرآن عظیم شان په موږ باندې عمل کول دی په قرآن عظیم شان باندې، او دا عمل فرع د دې د چې یو وارې به علم په قرآن راځي بیا عمل په قرآن عظیم شان باندې راځي. او بل حق د قرآن عظیم شان په موږ باندې دا ده چې د قرآن عظیم شان سره به محبت کوو موږ، ځکه دا د محبوب کلام ده. الله تعالی د موږ محبوب ده چې نفس څوک انسان وي په انسانیت باندې قائل وي نو هغه انسان
د انسان فطري صفت دا ده چې څوک چې د ده سره احسان وکړي نو د دغه انسان د هغه محسن سره محبت پیدا کیږي تر الله تعالی نه لوی محسن په موږ باندې بل څوک نشته دا دنیا د پیدا ده په دنیا کې څومره مافیها دي د پیدا دي موږ د پیدا یو په موږ چې څومره نعمتونه دي ټول د الله تعالی د طرف نه دي وخت چې الله تعالی د موږ محبوب ده نو د الله تعالی د کلام سره په موږ باندې محبت فرض ده ځکه محبت د الله د ایمان جز ده سړی تر څو مؤمن نشي جوړېدلی چې د الله تعالی سره محبت نه وي او په دومره انداز محبت چې تر ځان تر مور و پلار تر اولاد تر ښځه تر ټولو دنیا به د دغه انسان د خپل خالق سره محبت زیات وي چې د الله سره محبت راغی نو د الله تعالی د کلام سره ځکه د محبوب خبرې محبوبې وي د هغه سره به هم د انسان محبت وي او د دغه قرآن عظیم شان بل حق په موږ دا ده چې د قرآن عظیم شان خدمت په موږ کوو په ځان او په مال باندې دا قرآن عظیم شان چې الله تعالی نازل کړی دنیا ته د دغه قرآن عظیم شان چې څوک د الفاظو خدمت کوي څوک د معنا خدمت کوي څوک د احکامو خدمت کوي په دا نورو مسلمانانو دا ضرور ده چې د دغو خلکو به خدمت کوي ځکه د قرآن عظیم شان خدمت بغیر د خدمت علماو نه راځي چې علما ژوندي وي علما د خدمت د قرآن عظیم شان موقع ولري نو بیا به هلته خدمت کوي نو په نورو مسلمانانو باندې دا ضرور ده چې د اهل القرآن خدمت به په ځان او په مال باندې کوي پس له دې نه دا چې موږ د قرآن عظیم شان اوس دغه ځای ته راځو چې د قرآن عظیم شان ترجمه چې شروع کیږي مطلب دا وي چې موږ د قرآن عظیم شان د الفاظو سره سره د قرآن عظیم شان معنا زده کو او د قرآن عظیم شان په احکامو باندې ځان پوه کو په دغه قرآن عظیم شان په احکامو عمل وکړو د دغه قرآن عظیم شان احکام خلکو ته ورسوو اوس دغه خلک چې څوک دغه خدمت کوي دغه ته الله تعالی څومره مقام ورکړی حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمای د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نه روایت ده چې الله تعالی په مخلوق کې خو ډیر مخلوقات پیدا کړي انسانان اشرف المخلوقات پیدا کړي خو انسانانو ته خطاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بهترین د تاسې انسانانو هغه څوک ده چې قرآن عظیم شان په خپل زده کی او دغه قرآن عظیم شان بیا خلکو ته ورزده کی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه د دغه وجه نه داسې صحابه داسې تابعین تبع تابعین تیر شوي دي چې نه دېرش کاله یا په یو قول 4 اویا کاله پورې د ده قرآن خدمت ته ناست چې دغه حدیث واورېده چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه د حضرت عثمان صاحب د دور نه د حجاج تر دوره پورې دی لګیا و د دغه قرآن عظیم شان خدمت یې کوه د قرآن عظیم شان سره چې د چا تعلق وي تلاوت کوي یا معنا یې زده کوي الله تعالی وایي څوک چې د قرآن عظیم شان تلاوت د قرآن عظیم شان زده کړي د ما د سوال کولو نه مشغول کړی وي یو څوک لګیا د الله تزاری کوي سوال کوي څه تر غواړي خو بل څوک لګیا د قرآن عظیم شان په تلاوت یا په درس و تدریس د قرآن عظیم شان باندې الله تعالی وی زه به دغه مشغول بالقرآن ته چې څوک په قرآن مشغول ده او سوال او زاری ما ته نه کوي د هغه بل په شکل باندې زه به ده ته افضل د سائلینو ورکوم نور خلک چې د ما نه په خوله څه غواړي او قرآن سره چې د چا تعلق ده هغه د ما نه په خوله څه نه غواړي هغه وخت یې ورکړی قرآن عظیم شان ته د زه به تر هغو نه چې هغه سائلینو ته څومره شی ورکوم تر هغو ټولو نه به افضل دغه چا ته ورکوم چې هغه څوک د قرآن عظیم شان سره تعلق لري حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي فضیلت د قرآن عظیم شان په نورو کلامو باندې د موږ خبرې دي د الله تعالی خبرې دي چې عوام په پوه شي کلام معنا خبرې د الله تعالی د خبرو چې قرآن عظیم شان ده د دغه بهتري په خبرو د خلکو باندې دومره ده لکه په خپله د الله تعالی بهتري چې په مخلوق باندې ده
اوس د الله تعالی او د مخلوق په مابین کې سړی څنګه نسبت واخلي چې الله تعالی څومره بهتر ده؟ چې نسبت خاک را به عالم پاک. هغه انسان چې د مردارو اوبو نه پیدا، د خاورې نه پیدا، د دغه د الله تعالی په منځ کې به څنګه سړی نسبت واخلي چې الله څومره بهتر ده؟ د الله د کلام بهترین په نورو کلامو باندې دغومره ډیره زیاته ده. دا قرآن عظیم شان الله تعالی چې را نازل کړی داسې کلام ده، وایي که دا په یو څرمن باندې ولیکل شي، هغه څرمن پوستکی اور ته واچي، اور به یې ونه سوځي. د دې په باب کې مفسرین دوه قوله کوي، وایي یا دا د پیغمبر علیه السلام د وخت معجزه وه چې کوم قرآن عظیم شان به په څرمن لیکل شوی و، هغه څرمن اور نه سوه. او یا دومه معنا دا کوي چې د دې معنا دا ده په کومه سینه کې چې قرآن عظیم شان پروت وي، دغه سینه کې چې د چا قرآن ده، هغه انسان به اور د جهنم نه سوځي. بل روایت کې راځي څوک چې قرآن عظیم شان زده کي او په قرآن عظیم شان باندې عمل هم وکي، قرآن عظیم شان زده کي او په هغه عمل هم وکي، او مخکې ما درته ویلې چې سړي معنا نه یې زده، احکامو نه خبر نه نو عمل به څنګه وکي؟ څوک چې قرآن عظیم شان زده کي او په قرآن عظیم شان باندې عمل وکي، د ده مور و پلار ته به په ورځ د قیامت داسې تاج خدای پاک ور په سر کي چې د هغه تاج رڼایي به دومره وي لکه په دنیا کې چې لمر د چا په کوټه کې دننه راوخیږي. ګورې لمر څلورم اسمان کې ده، د هغه څلورم اسمان نه یې دلته ټوله دنیا رڼا کړې، چې دا ټول لمر په یوه کوټه کې بند شي، د دغه کوټې به څومره رڼا وي چې دننه په کوټه کې لمر شي، د خپله د غټې ټیکۍ په کوټه کې بند شي، دا کوټه کې به څومره رڼا وي. وایي د هغه چا چې د قرآن عظیم شان عمل کړی، په قرآن زده کړی ده او عمل په کړی دی، هغه مور و پلار ته به داسې تاج ور په سر شي. نو ښه وایي چې د مور و پلار دومره اعزاز ده د زوی په وجه، نو خپله د دغه زوی د دغه حافظ د قرآن، د قاری د قرآن، د عالم د قرآن، د دغه به څومره اعزاز وي چې مور و پلار ته یې داسې تاج ور په سر کېږي چې هغه رڼا یې لکه لمر چې په یوه کوټه کې بند شي. نو وایي د خپله د قرآن سره چې د چا تعلق ده لفظا و معنا، د دغه به څه حال وي. بل روایت کې راځي څوک چې قرآن عظیم شان زده کي او یاد کي، حلال حلال وبولي، حرام حرام وبولي. د دې معنا دا ده چې په حلالو عمل کوي، د حرامو نه ځان ساتي. حلال حلال وبولي، حرام حرام وبولي. بولل وای دا معنا چې عمل په وکي، هغه چې کوم د الله تعالی د طرف نه اوامر دی هغه په ځای کوي، چې کوم نواهی دي د کوم چې شنه منې کړی دی هغه نه ځان منې کوي. په ورځ د قیامت به دغه قاری د قرآن عظیم شان چې په قرآن باندې عمل کړی، زده کړی ده او عمل په کړی، حلال حلال بللی، حرام حرام بللی، دغه ته خدای پاک دومره اعزاز ورکي چې د ده د خاندان د قریبانو 10 کسان چې د جهنم لایق وي، یعنی ټول د حسناتو د سیئاتو چې وشي، د نیکیو د بدیو د ګناه پلې درندې شي، د جهنم فیصلې وشي په دغه کسانو باندې، دغه 10 مستحقین د جهنم به د دغه په شفاعت باندې بیرته د اور د جهنم نه خدای پاک خلاصوي. هغه ورځ چې خلک په ځان پورې حیران وي، هغه ورځ چې واسطې د خلکو نه لوری ورک وي، نه روپۍ چلیږي، نه زور چلیږي، نه تیښته کیږي. خو دغه څوک چې د قرآن عظیم شان سره تعلق وي، قرآن یاد کړی وي، په قرآن باندې عمل کړی وي، حلال حلال بللی وي، حرام حرام بللی وي، دی به د خپل خاندان، مور پلار ورونه اکاګان، د خپل خاندان 10 هغه کسان چې د جهنم فیصله په وشي، د ده په شفاعت باندې به بیرته د جهنم نه خدای پاک راګرځوي. او دا قرآن عظیم شان هغه کلام د رب ده چې د ده په تلاوت الله تعالی څومره خوشحاله کیږي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې تلاوت د قرآن عظیم شان کوي، په یو حرف باندې خدای پاک 10 نیکي ورکوي. بیا پیغمبر علیه السلام وی زه دا نه وایم چې الف لام میم یو حرف ده، نه، الف ځان ته حرف، لام ځان ته حرف، میم ځان ته حرف. په دا یو الف لام میم باندې 10 نیکي خدای نعمت تعالی دغه انسان ته ورکوي.
او دا چې خارج د لمانځه نه څوک دغسې په یادو تلاوت کوي او بیا اودس یې کوي په یو حرف خدای پاک لاس نیکي ورکوي او چې اودس وکړي په اوداسه باندې څوک تلاوت قرآن عظیم شان کوي ګورې یو تلاوت قرآن عظیم شان ده یو لاس ورول قرآن عظیم شان ته دی تلاوت د بیا اودسیا په وخت کې روا ده خو لاس ورول قرآن عظیم شان ته د بیا اودسیا په وخت کې ناروا ده اما جنوب سړی حائزه ښځه هغه ښځه چې اولاد پیدا وي نفسا هغه الفاظ د قرآن هم نشي ویلی خو بیا اودسه سړی خو قرآن عظیم شان ویلی شي و چې بیا اودسه څوک قرآن عظیم شان وی په یو حرف باندې خدای پاک لاس نیکي ورکوي چې په اوداسه یې ویي په یو حرف خدای پاک 10 نیکي ورکوي او چې په نفل المنځو کې په ناستې لمونځ کوي په یو حرف باندې خدای پاک 50 نیکي ورکوي چې په ولاړې تلاوت کوي لمونځ کوي او په ولاړې کوي نفل کې خو توسع ده په ناستې هم روا دي خو ثواب یې نیمای ده چې په ولاړې باندې تلاوت کوي په لمانځه کې په نفلو باندې لګیایي په یو حرف خدای پاک 100 نیکي ورکوي دا چې په الاف دومره په راضي کېږي چې په یو حرف دومره نیکي ورکوي په ورځ د قیامت کې بیا هغه څوک چې د قرآن عظیم شان سره تعلق وي د الله تعالی د طرف نه ورته حکم کېږي اقرأ ورقه ویایه قرآن عظیم شان او د جنت په درجو کې پورته خیجه او په تلوار هم ویایه ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا په آرام ویایه لکه څرنګه دی چې د تجوید موافق په دنیا کې په سوکه باندې ویلې فإن منزلتک عند آخر آیة اتا منزله په نزد آخرنی آیات ده چا یو سپاره قرآن عظیم شان زده ده د چا 15 سپاره قرآن عظیم شان زده ده د چا 10 سپاره قرآن عظیم شان زده ده د چا مثلا 15 د چا 20 د چا 25 د چا 10 د جنت درجه په اندازه د آیاتو د قرآن عظیم شان دي اوس نو دغه قرآن ویونکي ته چې په دنیا کې چا په ترتیل باندې په آرام باندې په ښه محبت باندې قرآن ویلې په جنت کې ورته حکم کیږي دا قرآن عظیم شان وایه او پورته خیجه په درجو د جنت کې چې په کوم ځای قرآن عظیم شان در ختم شو د تا درجه به په یغه ځای کې وي دا قرآن عظیم شان الله تعالی د خپلو اسرارو گنجینه او خزانه ګرځولې ده په دغه قرآن عظیم شان باندې سړی الله ته نږدې کیږي حدیث مبارک ده د دغه قرآن عظیم شان تشبیه ورکوي د حبل متین لکه دا یو پړی د پاسه نه راځړول شوی وي سړی پورته پخیږي وایي دا هغه مضبوطه رسۍ ده چې یو لوری د الله تعالی سره ده یو د بنده سره ده چې بنده په دغه قرآن عظیم شان باندې عمل شروع کړي الله تعالی طرف ته نږدې کیږي چې منتهای جنت او د الله تعالی دیدار شي دا قرآن عظیم شان هغه کلام دی رب ده چې څوک په دنیا کې د ځان دپاره مقتدا کی او دی مقتدي شي دا معنی قرآن چې کوم احکام ورته ویي دی په هغه عمل کوي قرآن مقتدا دی مقتدي شي په هغه باندې عمل کوي نو دغه قرآن عظیم شان الله ته نږدې کوي په ورځ د قیامت کې د دغه انسان نه څه تقصیرات شوي وو څه ګناهونه شوي وو نو دغه قرآن عظیم شان بیا د دغه انسان دپاره شفاعت کوي شفاعت قرآن عظیم شان کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوي علماء کرام کوي حافظان کوي شهیدان کوي د ملائکه کوي مختلف قسم شعبې دي د شفاعت خو تر ټولو نه قوي شفاعت د قرآن عظیم شان ده ځکه قرآن عظیم شان د الله کلام ده خپله د الله کلام چې الله تعالی ته واسطه شي د یو چا په باب کې نو نبی علیه الصلاة والسلام قرآن عظیم شان شافع مشفع ده چاته چې شفاعت وکړو شفاعت قبلیږي الله تعالی د دغه انسان جرمونه بیا ورته معاف کوي خو خدای نخسته که چا قرآن عظیم شان شاته وغورځوه دی مقتدا شو یعنی دین د ځان تابع ګرځوي
که د خواهشات پکې پوره کېده په هغه خبره د دین عمل کوي او که خواهشات نه پوره کېده په هغه باندې عمل نه کوي خپل نفس مطبوع کړی دین تابع کړی قرآن شاته غورځولی بیا دغه قرآن عظیم شان په ورځ د قیامت باندې بیا شکایت کوونکی د الله تعالی په حضور کې او خدای مو دې وساتي د ده شکایت هم بیا ډېر زر قبلیږي شافع مشفع ماحی مصدق ده چې د چا په باب کې عریضه وکړي الله تعالی ته چې الله دغه انسانانو ته چې زه تا لیږلی وم دغه انسان په ما ایمان راوړ لکه کفار العیاذ بالله په هغو به عریضه وي دغه انسانانو په ما عمل نه کوو لکه فساق په هغو باندې به عریضه وي چې په چا باندې قرآن عظیم شان عارض شي عریضه کوونکی شي بیا الله تعالی د خپل کلام شکایت هم ډېر زر اوري لکه شفاعت چې قبلیږي شکایت هم قبلیږي دا قرآن عظیم شان اخرنی کتاب ده بل کتاب دنیا ته نه راځي پیغمبر علیه السلام اخرنی نبی ده بل نبی دنیا ته په صفت نبوت باندې نه راځي حضرت عیسی علیه نبی علیه السلام که په آخر وخت کې کوزیږي د دغه دین حاکم به وي د نوي نبی په صفت باندې نه راځي اوس چې دغه قرآن عظیم شان د الله تعالی اخرنی کتاب ده د دغه قرآن عظیم شان حقوق مخکې موږ بیان کړه چې په د ایمان د الفاظ د کول معنا زده کول په احکامو باندې عمل کول د قرآن سره محبت کول د قرآن عظیم شان خدمت کول د هغه خلکو چې هغه د قرآن خدمت کوي د هغو خلکو خدمت کول دا د موږ فریضه او وجیبه ده دا مسؤول یو موږ د اختیار خبره نه ده ځکه بل نبی چې نه راځي دا ذمهواري ده د موږ په هر عصر کې به داسې خلک وي په هر عصر کې به داسې خلک وي چې د دغه قرآن عظیم شان خدمت ته ولاړ وي که نه ټوله دنیا هغه خلک ټول په ګناهګار دي نو لهذا الحمدلله موږ ته خدای متعال بیا دا موقع را نصیب کړه هر کال کې خدای پاک علماء کرامو ته طلباء کرامو ته مخلصو مسلمانانو ته دغه د الله سره د تجارت بهترین چانس ورکوي موږ تاسې هر چې د دنیا په کاروبار کې سیزنو ته ګورو د هغه سیزن نه ګټه اخلو د علما کرام سره له دې نه ټول کال په درس او په تدریس باندې لګیا وي مشغول او مصروف او ستړي وي لیکن دا چې د دین قدر خدای پاک دوی ته ورپېژندلی ده دوی دغه شپې په آرام نه تیروي اگر که د مدرسې په اصولو باندې د مدرسو د طرف نه دغه استادانو د مدرسې ته د دغه چوټۍ د شپو تنخواوې مقررې دي د عوام دا خیال نه کوي چې د هر ځای کې چې ترجمې شروع وي نو خو دوی به تنخواوې په اخلي تنخواوې هسې ورکوي د مدرسو ذمهواري د هغه محتمم د مدرسې د مدرسو د تعطیل د شپو تنخواوې هم ورکوي خو دغه علمات د دغه دین خدمت دا د دغه دپاره نه کوي چې یا د ځان شهرت مطلب وي یا د دنیا ګټل مطلب وي دا ذمهواري ده حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلغوا عني ولو آیتا د ما نه یو آیت زده کوم دا به بل مسلمان ته رسوي که علما دا خدمت ونه کړي او د خپل آرام او د خپل راحت لحاظ وکړي دا چوټۍ شپې چې چوټۍ د هغه هم په خپل کور کې کینی د دین خدمت به څوک کوي د عوام رونه ته چې په ټول کار کې لګیا د دنیا کاروبار کوي دنیا ګټي خو هغو ته مناسب د قرآن خو خدای پاک صرف ملا ته نه در رالیږلی پیر ته یې نه در رالیږلی طالب ته یې نه در رالیږلی ټولې دنیا ته یې رالیږلی او د ټولې دنیا د هدایت ذریعه ده چې یو څوک په ټول ژوند باندې د قرآن الفاظ نه کي په ټول ژوند د قرآن عظیم شان په معنا نشي خبر د الله تعالی په حکم په مرضي او په نامرضي نشي خبر چې الله په دغه راضي کیږي په دغه ناراضي کیږي نو دغه انسان به خپل خالق بیا څنګه راضي کی دا په کال کې یو څو شپې خو ورکول په کار دی بیا ټول ورځ هم نه وي یوه غنټه یا 2 غنټې وخت وي د ترجمې دپاره علما کرام طالبان د لرې لرې ځایونه غریبانان راځي او مسافري کوي بیرته بیا د دغه قرآن عظیم شان دپاره او عوامو ناس نږدې وي په نږدې علاقه کې وي خو یوه غنټه دکان بندېږي یا 2 غنټې دکان بندېږي خو هغه دنیا دوی ته مقصود لیدی کېږي خلاص نه یم چی شي ته نه یم خلاص اوس یو سړی داسې ویلی شي چې زه لمونځ نه کوم ځکه لمانځه ته خلاص نه یم
که عقل ولري دعوه د اسلام چې څوک ولري دا عذر کړی شي چې زه په دوکان لګیم لمانځه ته خلاص ته یم نو ځکه لمونځ نه کوم یا روژې ته خلاص ته یم زه ځکه روژه نه نیسم دا خو دین د دین ته موږ څنګه نه خلاصېږو دا د ټولو مسلمانانو ذمهواري ده او دا د الله رحم ده ما بله ورځ یو ځای کې تخیر کې ویلې چې د علما د خدای رحم دي ځکه الله رحمان ده قرآن رحمت ده رسول رحمت ده دغه علما د رسول الله وارثان دي دغه علما د قرآن عظیم شان خادمان دي قرآن هم رحمت ده رسول الله هم رحمت ده نو څوک چې د دغو سره تعلق لري خو هغه هم رحمت ده د خلکو دپاره دغه رحمت نه ګټه اخیستل پکار دی بارانونه په سوال غواړو د قحطیو د وجې نه چې غلې وچې شوې کوهي وچ شو په سوال یې غواړو او قرآن عظیم شان بې محنته بې سواله راته پیدا کېږي هغه بیا نه غواړو نو الله تعالی دې موږ تاسې ټولو ته د قرآن عظیم شان ادب د قرآن عظیم شان عظمت د قرآن عظیم شان محبت نصیب کړي نور سبق به ان شاء الله العزیز چې د وفاق نن هم هغه د طالبان تللی دي هغه ته پرچو ته سبا ته هم اخري پرچه ده نو د هفتې د ورځې نه به مستقل سبقونه ان شاء الله العزیز د موږ تاسې شروع کیږي سبا ته امتحان شته نن هم امتحان نو چې سبق تر وی هغه طالبان بیا غریبانان دغه کې چې د موږ نه د قرآن عظیم شان څه حصه تېره شوه نو کوشش به دا کوو خدای اوس نه چې دا کوم حاضر ملګري دي د قرآن عظیم شان د آدابو د جملې نه دا ده وای سړی چې د قرآن عظیم شان مجلس ته ځي هر قرآن نه غټ ذکر نشته الله ذکر خپل ورته ویلی دی انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون چې وس وای د سړی رسیږي اول غسل باید وکړي چې غسل نه وي نو اودس خو خامخا وکړي په اوداسه راتګ دلته که چا قرآن عظیم شان الفاظ ده وي که نه وي زده داسې نه چې قرآن عظیم شان ته خو زه لاس نه وروړم ما خو زده نه ده زه دغسې کینم نه چې څوک راځي دغه مجلس ته د قرآن عظیم شان ادب دا ده چې په اودس باندې راشي کالی باید صفا وي او حتی الوسع چې خوشبویي استعمال وس لري وای خوشبویي استعمال کی ځکه مخکې موږ ویلې دا د الله کلام ده څومره چې د دغه کلام ادب کیږي د دغه کلام د الله عظمت په زړه کې راځي په هغه اندازه د عظمت او د ادب او د محبت باندې سړی الله تعالی ته نږدې کیږي او په داسې حضور او په داسې اخلاص راشي چې لکه د الله تعالی مخ ته زه قرآن عظیم شان تېروم ځکه الله تعالی په موږ باندې علم لري که نه لري موږ ویني که نه ویني د الله کلام ده لکه الله تعالی ته یې تېروو نو دی په دغه مجلس باندې فخر کوي د ملایکو په حضور کې فخر په کوي نو په اوداسه راتګ په پاکو کالیو کې راتګ د خوشبویي استعمالولو سره چې سړی وس لري خوشبویي استعمال کړي په ښه مینه او په محبت باندې راشي د هارون رشید صاحب مجلس ته د وخت امیر چې هغه ورته مطالبه کوي هارون رشید صاحب د عالم نه مطالبه کوي چې ما ته بخاري شریف ووایه په ما په قصر کې هغه ورته نه علم مطبوع د تابع نه دی چا کور ته نه راځي دلته به ته راځې بیا چې هغه راغی نو انسان د طبعا چې عادت شوی وي تکیه یې وکړه دیوال ته په مجلس کې کېنست تکیه یې وکړه د دستي غږ په وکړه یا امیر المؤمنین د رسول الله حدیثو ته کېنې د عزت رسول الله نه دا ده چې د د کلام عزت پم کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې کېناستن د تکیې په حال کې بیادبي وکه نه وه نو د ده حدیث چې بیانېږي د حدیثو په حال کې تکیه یو خو انسان معذور وي په معذوریت کې خو الله تعالی هغه ده چې په ولاړې نه یې قایم په ناستې لمونځ وکړه چې په ناستې نه یې قادر په پروتې لمونځ وکړه الله تعالی معذور خو معاف ده عام ملګري چې عذر مزر څه نه لري نو هغه د دغه ادب چې سم په ادب او په اخلاص کینی ځکه چې دلته د الله کلام ده چې د رسول الله کلام ته کېناستن داسې ده لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحبت کې کېناستل دا خو د الله کلام ده نو چې څومره انسان د ادب لحاظ ساتي د الله د کلام د عظمت لحاظ ساتي دغومره دغه انسان قابل د رحم او د فیض د الله تعالی ګرځي خدای پاک دې موږ تاسې د خپل فضل و کرم د خپل خصوصي رحم لایق وګرځي نور به دعا وکړو د هفتې د ورځې نه به بیا انشاء الله العزیز کوشش کوو 9 بجو ته
روزانه د دغه ټیم 9 بجو ته نو ځکه مې 1 غنټه په وسپوراوه 1 نیمه غنټه په وسپوراوه څومره په وسپوراوه هغه ترجمه به ان شاء الله العزیز کوو د هغه د طرف نه د سهار په ټیم د 9 بجو د طرف نه. الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه محمد نبيك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه محمد نبيك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. خدای متعالى موږ ټول اهل لائق دغه قرآن عظیم شان د تعلق وګرځي. الله تعالی د قرآن عظیم شان کامل فیوزات موږ ته نصیب وګرځي. خدای متعالى لکه قرآن عظیم شان د هدایت لپاره تر لګل د موږ لپاره د کامل هدایت ذریعہ وګرځي. الله تعالی د شفاعت مقام لري موږ لپاره شفیع وګرځي. خدای متعالى دغه قرآن عظیم شان په تعلق باندې موږ ته د دنیا او د آخرت خوشحالي زندگی نصیب وګرځي. الله تعالی دغه قرآن په درس او تدریس کې په دغه دینی خدمت کې چې د موږ سره څومره خلک معاونین وي یا معاونت کوي یا مخکې کړی دی یا وروسته کوي، الله تعالی د هغو ټولو دپاره په قرآن عظیم شان په ورځ د قیامت کې شفاعت کوونکی وګرځي. الله تعالی په کاروبارو کې برکت پیدا کړي، د دنیا او د آخرت د سعادت او د خوشحالي زندگی نصیب وګرځي. زموږ کور کې هم ډېر مریضان دي، د نورو طرفونو هم ډېر تلیفونونه شوي دي، د مریضانو دپاره دعاګانې خلکو غوښتي دي. خدای پاکه ټولو مریضانو ته د خپل عبادت او بندگی دپاره صحت کامله صریحه عاجله نصیب وګرځي. خدای پاکه بندیان د اهل اسلام د بند نه خلاص کړي، قرضداران د اهل اسلام د قرض نه خلاص کړي، مریضانو د اهل اسلام ته شفا کامله نصیب کړي، مسافر د اهل اسلام په خیر او عافیت خپل کورونو ته ورسي، بیا اولادو ته نیکسالي نارینه اولادونه نصیب وګرځي. الله تعالی طرفة العین او عقل خپل نفسو ته مسپاره، د شر د نفس نه، د شر د شیطان نه، د فتنو د اهل زمانه موږ ټول مسلمانانو ته حفاظت نصیب وګرځي. څومره مسلمانان چې موږ ته دعاوي کوي یا د موږ نه دعا غواړي، اخلاص کې، محبت کې، خدمت کې، معاونت کې، الله تعالی د ټولو په شر درست حاجتونه دیني او دنیوي د غیب د خزانونو پوره کړي. موږ ټولو ته الله تعالی علم ظاهر او باطن کې ترقی نصیب وګرځي. خدای پاکه شرح صدرم نصیب کې، حافظې مضبوطی کې، مطالعې مجاری کې، علوم له دنیا او محبوبه منصب کې. خدای پاکه کامل اخلاص منصب وګرځي. طرفة العین او عقل خپل نفسو ته مسپاره، د ټولو اسلامي ملکو الله تعالی حفاظت وکړي. الله دا دنیا کې په ډېرو ځای کې علما کرام دا ترجمې کوي، د ټولو مسلمانانو د ټولو علما کرامو نیتونه صفا کړي. الله تعالی د طالبانو نیتونه صفا کړي، د معاونینو نیتونه صفا کړي. خدای د ټولو د خدمتونه په خپل دربار کې قبول وګرځي. دغه قرآن عظیم شان د خدمتو په برکت باندې الله تعالی د ټولو اسلامي ملکو حفاظت وکړي. خدای پاک د ټولو مسلمانانو د ایمان قوت نصیب وګرځي. خدای پاک کفار مغلوب کې، مرعوب کې، متزلزل کې، د ټولو اسلامي ملکونو لري کې. خدای پاک خصوصا په افغانستان کې یو صحیح واقعي اسلامي نظام راولي، د امن او د سکون او د خوشحالي زندگی مسلمانانو ته نصیب وګرځي. موږ مشران او کشران ټول په شریعت باندې مستقیم وګرځي. الله تعالی طرفة العین او عقل خپل نفسو ته مسپاره. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار
یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. خدای پاک موږ د ټولو نیک اعمالو د قرآن عظیم شان د درس و تدریس که ثوابونه خدای پاک روح مبارک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسي، انبیاء سابقین علیهم السلام ته ورسي، صحابه کرام او تابعین او مجتهدین او علما او شهدا او اولیاء او د څلور طریقو ته ثوابونه ورسي. موږ د علم ظاهر او د علم باطن چې څومره سلسله ده تر نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې، که د علم ظاهر سلسله ده که د علم باطن سلسله ده، د موږ ټولو مشایخ او استادانو ته ثوابونه ورسي، والدین او قاربانو ته ثوابونه ورسي، ټولو شهداو ته ثوابونه ورسي. د دې ارواح په خوشحاله وګرځي، د دې روحانیت موږ سره شامل حال وګرځي. خدای پاک طرفة العین او قلم خپل نفسو ته مسپاري. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.